یو بل قسم خلق به د قیامت پر ورځ باندې براوستل شي او رسول الله فرمایي چې ليس على وجهه الا العظام فمخ به نه مگر اډو کې به فمخ به خوخه نه دا به څوک رسول الله فرمایي دا هغه قاری دی من قرأ القرآن دا هغه قاری دی چې قرآن ولولي او به په دې قرآن باندې د خلکو نه دنیا راټولي دا قرآن الله جوړ کړی د دنیا د پاره او په دې باندې مالونه د خلکو نه وای نو دا هغه قاری چې قرآن د دنیا د پاره استعمالي په قرآن باندې دنیا راټولي دا هغه انسان حشر جګیږي د قیامت پر رسول الله فرمایي دا براوستل شي وليس على وجهه لحم د دې په مخ به غوخه نه او د دې په مخ به اډو کې څوک چې قرآن لولي په دنیا کې او په دې باندې دنیا را جمع کوي یو بل قسم خلک دي چې د قیامت پر ورځ راځي رسول الله فرمایي چې په دې تندو به لیکل شوی چې آیس من رحمت الله چې د الله د رحمت نه امیده په تندې به دې لیکلي صحابه ته پوښتنه کوي رسول الله دا څوک دي نبی صلی الله علیه وسلم او فرمایل من اعان على قتل مؤمن بشطر كلمه رسول الله فرمایي چې په دنیا کې د مؤمن مسلمان په قتل کې د ایوی کلمې په اندازه باندې برخه واغسله یو خبره د مؤمن مسلمان په قتل کې وکړه لاره چاته وخدله رسول الله فرمایي چې د قیامت پر ورځ به د انسان راوصل شي او مکتوب بین عینیه آیس من رحمت الله د قیامت پر ورځ به دا راوصل شي او د سترګو په منځ کې به د لیکل شي چې دا بنده د الله د رحم نه امید ده هغه انسان چې په دنیا کې د بی ګناه مسلمان په قتل کې برخه والی او بل حدیث کې راغلی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د قیامت پر ورځ به بعض د خلک راوصل شي چې مصلبین علی الجذوع د قیامت پر ورځ به خلک راوصل شي چې دایبا د کجورو په تنو باندې پوسلې کړي شوی د خلک به د قیامت پر ورځ باندې چې د کجورو په تنو باندې پوسلې شوی پوسلې دې ته ویل کېږي کجوري نه دا سر کټ کی او د دې په دې تنه کې دا نيزه وغیرہ دا نه لګي او په دې باندې د پاسه دا کسرات سم لې ناکمه نيزه چې د دای په املا کې پورته وځي د قیامت پر ورځ به خلک چې دې په د کجورو په تنو باندې پوسلې کړي شوی صحابه ته پوښتنه کوي رسول الله دا څوک دي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل دا هغه خلک دي چې دې د بی ګناه مومنانو شیطانین کوي جاسوسین کوي حکومت والا تا هغه مسلمان کې ایست نه ولیکن د دې ته بل کار نه غوسي او بی ګناه مسلمان دا په حکومت والا باندې ونیسي او په حکومت والا باندې ملکی شیطانی ولوي جاسوسي ولوي نو هغه انسانان چې په دنیا کې جاسوسي نه کوي د بی ګناه مسلمانانو پچا کې و ګناه نه یو دا جاسوسي وکي او دا بدنام کې تورنيږي دا چې د قیامت پر ورځ د انسان راضي رسول الله فرمایي چې دوی به د کجورو په تنو باندې پوسلې کړي شي د قیامت پر ورځ باندې نو د دین ځان ساتل پکار دی او د بی ګناه مسلمان د قتل ځان ساتل پکار دی دا خطرې ګناه ده او غټه ګناه ده بل قسم حشر چې کېږي د قیامت پر ورځ باندې د انسانانو رسول الله فرمایي د خلک وي د قیامت پر ورځ به د خلک چې په دې مخونو په سبب لاړې او د اخلاص کې نختی دخلینه چې دا انسان ارتي د انسانان برا وسلې شو په دې مخ په سبب د اخلاص کې او دا لاړې نختی صحابه ته پوښتنه کوي رسول الله دا څوک دي نبی صلی الله علیه وسلم او فرمایل من تفل تجاه القبلة چا چې قبله طرف ته لاړې توکللې او یې د اخلاص کې وغیرہ ورتل د قیامت په ورځ باندې به د دې انسان په دې مخ په دغه نختی برابر خبره ده چې تاسو څومره لاړې توکلي څومره اخلاص کې قبله ته توکلي د قیامت په ورځ بستا په دې مخ په نختی نو دا بد عمل له قبله ته لاړې توکل دا چې څوک د قیامت پر ورځ به د مخ په دغه لاړې نختی نو قبلي ادب داده او رسول الله د دین منع کړی دا چې انسان د قبلي ته لاړې توکي دا غټه ګناه ده کله چې انسان لاړې توکي خلاص کې ارتای بای د قبلي نه مخواړي بل طرف ته لاړې توکي قبلي ته چې څوک لاړې توکي دا کبیره ګناه ده او غټه ګناه ده نو د قیامت پر ورځ به هغه انسانان چې قبلي ته لاړې توکي او قبلي طرف ته خلاص کې ارتای د قیامت پر ورځ به د انسانان په دې مخ په بیا دغه نختی یو بل قسم خلق د قیامت پر ورځ راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د قیامت پر ورځ به انسانان راوستل شي اده انسان براشي چې وله وجهان من نار دو مخونه به د اور لري د انسان براوستل شي تنبي وی خو لیکن مخونه به دوی او د اور مخونه به صحابه ته پوښتنه کوي رسول الله دا څوک دي د خلک نبی صلی الله علیه وسلم او فرمایل ومن كان ذا وجهين في الدنيا
څوک چې په دنیا کې دوه مخونه لري او دوه مخې یو انسان تراشي د دې صفاتو کې د بل ته غیبت کوي چیرې ته خو او ته سړی او ته عالم او ته دسه او ته پوهه انسان به چې د بل خواته لاړ شي به ته د دې غیبت کوي او هغه ته دغه صفاتونه کوي دوه مخې او دوه مخې کوي امیش یو ته یو خبره کوي بل ته بل خبره کوي نو څوک چې دوه مخې کوي په دنیا کې رسول الله فرمایي په قیامت پر ورځ به دا انسان راوستل شي او وجهان من نار د دې انسان به دوه مخونه دوري نو دا ډېره غټه ګناه ده کبیره ګناه ده د دې انسان به دوه مخونه دور ولی ځکه په دنیا کې د انسان دوه خلکو ته ځان خکو او دوه خلکو ته ځان خسړې ښکارا کو نو د قیامت پر ورځ به دا انسان راوستل شي او دوه مخونه به دور لري